ویډیو به ملګرو تاسو ایمان نورم تازه کړي. کوم وخت په ناروی کې یو شیطان کوشش کوي چې قرآن شریف ته ور واچوي ته بناز بالله پیغه ټایم باندې پیغه په صورت باندې یو کیمرا لګېدلې و چې دغه وخت دغه شی لایف ریکارډ کې یا ریکارډ کې بیا نړۍ ته ښکاره کړي ګوره ما قرآن شریف ته ور واچو. خو هغه ویډیو چې په وکتل سوه په هغې کې د ډېر کوششونه کړي وو چې د قرآن شریف ته ور واچوي خو قرآن شریف هغه ور نه واخیستی. دا تقریبا یوه دقیقه له هغې څخه زیاته پورې دا واقع چلېدله خو قرآن شریف یوه ورق کې ور نه واخیسته. موږ چې عموما کاغذ ته ور واچو یا یو ورق ته ور واچو ډېر زر ور واخلي. نو خو دا د خدای قدرت ته او دا خبره ده چې خدای پاک ویلي و چې زه قرآن شریف ذمواري دې ما ده. تاسې ملګرو دا هیله لرم چې دا ویډیو نورو خلکو ته ښکاره کړي او دغه واقعې له بعده او دغه ویډیو راتګ له بعده ډېر خلک په ناروې کې اسلام ته مخه سو. زه به انشاءالله تعالی تاسو سره هغه ویډیو هم شیر کړم. هیله لرم چې دا ویډیو تاسو نور خلکو ته ور ورسوئ. زه زرولي خان پښتون په دعاو کې مې یاد ساتئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.